د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. څوک چې په دې وخت کې به موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک بیا موږ به وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ملګرو، موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې د پنجاب لکه د پنجابي که مسلمانان دي، نشنلیستان دي، او که خپله د پنجاب سیکان دي، هغوی چې دی رنجیت سنګ خپل هیرو معرفي کوي او هغوی داسې فکر کوي چې لکه افغانانو ته یا پښتنو ته هیچا شکست نه دی ورکړی، خو دغه چې سیکان چې وو هغوی په دې بریالي شولو چې پښتنو ته شکست ورکړي او د دراني امپراتورۍ څخه دوی پېښور او بیا وروسته تر جمرود پورې ورسېږي. زه د دې په اړه پرون ما څه خبرې کولې، خو هغې په اړه به تاسو سره زه نن څه معلومات خپل شریک کوم. او دغه د پنجابي دا کوم نشنلیستان چې دي، لکه هغه خپله هم لکه دوی دې خبرې ته ډېر خوشحالېږي او رنجیت سنګ چې دی هغه خپل دغه ګڼي، دا رنجیت سنګ چې دی هغه خپل هیرو دوی ګڼي، ځکه پنجابیانو خو بل ځای کې توره نه کړې، خو دا تورې دی اوسنۍ تورې دا ده چې بلوچان، سیندین او پښتانه، زموږ پښتانه ورونه او سیندین، دا ټول خپل محکوم کړي دي. پخوا خو د رنجیت سنګ د سیکانو د لارې دا کار کېدو، بیا اوس چې دی دا د خپله د پنجاب په نوم چې مسلمانان دي د هغوی د لارې کېږي. نو زه انشاءالله تعالی یو څه ملګري شته دی، زه دا موضوع د کوم ځای انشاءالله تعالی دا بیا پرتی د خیر سره بیا په راتلونکي کې هم خلک کولی چې دا وګوري. خو زه دا که هندوان دي، لکه هندوان هم لکه هلته خو چې هغه کوم قومونه اوسېږي یا کوم مذهبونه دي، هغوی هم لکه په دې افتخار کوي چې سیکانو چې دی هغې د پښتنو ځینې سیمې نیولې وې، او که تاسو د فکر کوئ چې افغانانو پښتنو ته هېڅوک هم شکست نشي ورکولی، نو سیکانو چې دی یو څه بریالیتوب لاسته راوړی و، په پښتنو یې لږ وخت لپاره حکومت کړی دی. خو د هغې شاته ځینې وجوهات یو چې هغه کوم یو د هغې په اړوند به زه یو څه خبرې کوم. خو لومړی تاسو ته زه یوه ویډیو ږدم چې دا د هندو د یو ته ریټایر جنرال وایي او موږ به ورته ویو چې یو متقاعد جنرال دی، هغې دا یوه ویډیو جوړه کړې ده، څه چټۍ دې پکې ویلي دي، هغه به بیا هغه ستاسو به هغه دغه کومه، خو دا ټول یو شی دی، که هغه د پنجابیان دي او که خواته هندوان دي، د یو ټول پښتنو ته یو دي. خو دا تاسې لږ واورئ، بیا وروسته زه لکه د هغه تاریخ لږ شانته بیا تاسو سره دا شریکوم. हमारे हैं सरदार हैं 1.25 लाख के बराबर और उन्होंने पीट के इनकी तबीयत साफ कर दी थी। पीट के महाराजा रंजीत सिंह की फौजों ने, हरि सिंह नलवा ने, अफगान औरतें अपने बच्चों को कैसे सुलाती थी, हुश नलवा आया, मालूम। सब लोग कहते हैं कि इनको कोई जीत नहीं सकता। मैं बताऊं जो फौज जो इनके ऊपर जीत चुकी है, महाराजा रंजीत सिंह की सिख फौजें भारत की, तभी वो उनका स्टैचू गिरा रहे थे। مسله داسې ده ملګرو چې که موږ د هند تاریخ ولولو، دیو په خپل تاریخ په اوږدو کې کله په چا حکومت نه دی کړی، بلکې همیشه بهرانیان راغلي دي او په دوی باندې حکومتونه کړي دي. دا لکه په هغې کې مسلمانانو خپله افغانان ډېرو، پښتانه پکې وو، تقریبا 3.5 کاله خو یوازې هلته پښتنو حکومت کړی دی، بیا 300 کاله مغول او بیا داسې نور خلجیان او دغه نور قومونه مو چې هغې هم هلته حکومت کړی، خو هغه هم پښتانه وو، غوریان داسې چې وو، بیا وروسته احمدشاه بابا پکې وو، په دوی باندې همیشه دوی حکومت کړی دی. خو مسله داسې ده چې لکه دوی چې کومه خبره کړې ده، دا خو لکه موږ به سرچپه ویلې چې پنجابیان خپله ماشومان په دې وده کوي چې غلي شي چې پټان راغله یا پښتانه راغله، هغه دوی سرچپه وکړه، وایي چې افغانان خپل ماشومان به لکه د هغه مورګان به داسې وده کول چې نالا راغی، نالا د رنجیت سنګ کوم زوی به و چې هغه راغی. نو تاریخ څه داسې و، دا رنجیت سنګ چې و لکه د احمدشاه بابا لمسی چې و، دغه زمانشاه چې و، دوی په خپل دوی په 1993 کې د تیمورشاه د مرګ نه بعد دا په دې وتوانېدو چې خپله پاچاهي اعلان کړي، او دا د تیمورشاه 5م زوی و. خو د نور ورونو په مقابل کې دا غښتلی و، دا پوهه و، هوښیار و، نو دا په دې باندې وتوانېدو چې د بارکزیو د مشرانو په مرسته خپله پاچاهي اعلان کړي. نو دې خپله پاچاهي اعلان کړه. دی لکه چې کله پلار تیمورشاه مو دی په وخت کې غوښتل
چې لکه د خپل نیکه احمدشاه بابا غوندې بیرته تر دلی او د هندوستان باندې واکمني وکړي او دوی د پلار څخه اجازه غوښتله چې ماته اجازه راکړه یو لښکر راته راکړه چې زه لاړ شم او بیرته د احمدشاه بابا چې تر دلی پورې حکومت هغه ونیسم. ځکه د تیمورشاه په وخت کې دغه حکومت تر لاهور او ملتان او سند او کشمیر پورې و. نو هغه ویل چې بیرته پخوانی کوم برم چې مې د بابا او هغه برابر کړم. خو خیر په وخت کې تیمورشاه به د څه علتونو یا څه وجوهاتو په وجه باندې هغه د اجازه هغه ته نه ورکړي. خو چې کله خپل دا حکومت دی ونیو او پاچا شو نو دی بیرته په پنجاب باندې خپل حمله شروع کړې. په دغه وخت کې دا چې په څو د پکې لاړ خو پاره د پکې د سیکانو هم شکست ورکو او هغه به شاته کول. خو چار د په بداتو بدبختانه چې په افغانستان کې د محمود شاه درانی په نوم باندې یو ورورو هغه به کله د ایران په لمسون کله د ازبک او د نورو په لمسون باندې به پاتون نه کول او د خپل ورور په مقابل کې به را پاتېدو. نو دې ته به بیرته اول لاغه نو دا به بیرته د لاهور نه راستون شو او دغه د سرکوبۍ په خاطر باندې به بیرته راغی. ځکه چې یو ځل په هرات کې هغه د خپل حکومت اعلان وکړو او دا بیرته ورغی د هغې حکومت ختم کړو. همداسې به په دریم ځل باندې چې کله شاه زمان زی نو دا ټول سیکان چې دا ته تسلیم شروع او رنجیت سنگ ځکه په هغه وخت کې به دې ته اول هغه چې محمود شاه چې دی درانی هغه د ایران په واسطه باندې او ایران هم انګریزانو هغه ته ایرانیانو ته څه پیسې ورکولې ځکه هغه دا کوشش کوي چې د شاه زمان مخه ونیسي چې هند رانیږي. ځکه هغه په وخت کې جنوبي هند ډېر منطقې انګریزانو نیولې وي. نو په دغه وخت کې انګریزان نه غوښتل چې د شاه زمان او ټیپو سلطان چې ته وایي چې دغه دوه په مشترک ډول باندې غوښتل چې انګریزان د بری صغیر څخه وشړي. نو دې په خاطر باندې ایران ته په وخت کې ډېرې پیسې ورکړي او دا ولم سوال چې دغه چې محمود شاه چې دغه سپورت کی چې بیرته د شاه زمان په مقابل کې راپاتېږي. نو په دریم ځل کې به دوی چې دغه شو رنجیت سنگ دای په لاهور کې خپل صوبدار مقرر کو او دا بیرته لاړ دغه ته هرات ته. خو هغه ځلم دا کامیاب شو. خو بیا وروسته د محمود شاه او د په منځ کې دغه جګړې ډیر دوام وکړو. محمود شاه درانی د خپل رور او اخره کې شاه زمان چې دی په 1800 کې دا تقریبا دغه کېږي دا 1801 کې محمود شاه درانی په دې وتوانېږي چې د شاه زمان ونیسي بندي کی او اخره کې سترګې ویستلې او به یو وخت پورې دا بندي خو به تختی او رنجیت سنگ ته پناه وړي. نو تر به دغه دی حکومت خو په دغه کې ختم شي د شاه زمان 1801 کې. خو دغه نه بعد به وخت پورې محمود شاه یو به نوري خو زه دغه په تاریخ باندې اوس خبرې نه کوم. نو دا رنجیت سنگ چې وو به چې کله دوی په پیښور باندې معامله کوله یو د په خودي پیښور ونیو به ته اعظم خان په دې باندې وتوانېدو چې هغه شکست ورکړي. خو په هغه وخت کې د رنجیت سنگ سره چې ځنې پښتانه ورسره مرګري وو. موږ همیشه خپل پښتنو خپل نوال خورلي دي. ځنې پښتانه چې د شاه شجاع طرفدارانو هغه دغه سره ودرېدل د سیکانو سره او دغه پښتنو ته شکست ورکو په نوشیرا او د غزنی منطقو کې او هغه به په 1822 کې تقریبا دغه سیکان کامیاب شول رنجیت سنگ چې پیښور ونیسي. خو به د اعظم خان نسی او په دې پنځم ځل کې لکه څو فیز د خپل منځ کې د افغانانو او د سیکانو په منځ کې چې به د جمهور پورې دوی خو ځکه ځنې وخت کې سیکان چې دي لکه د پنجابین چې دي دوی په تلویزیون کې خپل دغه رنجیت سنگ ډیر د سیماریفي کې تر دغه پورې تر جاراباد پورې تر هغه دا چې دا تر جمهور د پورې راغله. خو بیا موږ په دغه باندې موږ چې کله لورو نو د خپل پښتنو په دغه تاریخ باندې خپکیږو چې ولې تر ډیر تقریبا زر کال وروسته دا خوانه یو غیر مسلمان راغی او پښتانه په هغه وخت کې لکه لومړي ځل لپاره وروسته خو بیا انګریزان هم راغله او پښتانه دغه منطقې ته ونیولې. ځکه دې کې د شلو چې د پښتنو خپل بې اتفاقي و. زما مقصد اصلا دا دی دوی کې یووالی نو دوی کې بې اتفاقي وه د یو بل په ښې او زه لکه خپل هر یو خپل واکداري غوښتله او د بل نه پرېښوده چې بل پاچاهي وکړي. حتی خپل ورور چې دغه ورور نه سترګې راویستلې
نو ماغه چې خپل افغانان ځای په شوګنی په وخت کې خپل افغانستان چې دی لکه شاه زمان وخت پورې دا یو قدرت ځکه کله د شاه زمان په وخت کې التزنی وخت کې هغه ازبکان چې هغه د ازبکستان ځینې منطقې د افغانانو سره هغه هم پاسون نه وکړه هغه ټول دی ناکام کړل اته ایران هم ناکام کړل نو د دې خاطر چې کله انګریزان دغه تر ورسېدل هند ته نو بیا هغه هم د لپاره د سي جوړولې چې د افغانانو د امپراتوري ته به ته هند راونه غځيږي نو هغه به ډېر زیات کوشش کوي خو ځکه زه اوس دا اصلا دا خبره کوم چې یو څو مو د مخ کې بیا زه تاسو دا یو دا اول ته دا یو دغه د ښکارا کوم څه دا زرا ولا مډیر زر د رنجیت سنگ اندا دغه چې دا په تاریخي قلا په لاهور کې دا چې دا دای دغه هغه ول یو دغه جوړه کړی دا د لاهور په تاریخي شاهي قلا کې د پنجاب د پخوانی حاکم رنجیت سنگ د درناوي په ادب باندې یا هغه په چې دغه ادب احترام او دغه وشي په مخ باندې ول د مجسمه په لاهور کې د تاریخ کلا په لاهور کې جوړه کړې دا چا جوړه کړې د خپل د پنجاب مسلمانانو جوړه کړې ده ځکه دا دې خاطر جوړه کړې ده چې ان دوی په قوم باندې پنجابین دي چې جبه هر څه ده خو قوم پنجابي دي او هغه د دغه د پاره ویاړ دي خو موږ خپل پښتانه چې څوک د پښتونخوا او د افغانستان پښتانه په خپل تاریخونو ویاړ نه کوو موږ به څوک د پنجاب په تاریخ ویاړ کوي څوک به د بل په تاریخ باندې ویاړ کوي خپل مشرانو په سینزو هم به همدغه د چې په خپل وخت کې به ناکام وي به روسه تاریخونه موږ ناکام ښکارا کوي ځنې وخت کې نور خو همیشه جنگونه افغانانو ګټلې دي خو په سیاست کې به لري دي بل دا چې دوی دغه وخت دغه چو دا لکه دوی دا د رنجیت سنگ د وخت هغه حکومت چې دغه پیښور پورې راغلی واته په وخت کې اثبات او دغه پاس طرفونه دی او د ځین نه ونیولې د کشمیر او لاهور او پیښور او ملتان دا منطقي به نیولې وي نو دا د رنجیت سنگ د وخت هغه دغه چې دا هغه د سیوا کنه نو دا مې ولغه نقشم دغه کړی ده او دا یو بل دغه انزور دی زما مقصد دا دی چې موږ پښتانه چې دی باید په خپل تاریخ باندې ویاړو کو نه د پردو ځکه ځنې زه په د میډیا د لارې هغه ځنې نوې کول چې په پښتونخوا کې رالویږي او د پنجاب نصاب لوستل د پنجاب میډیا ته ګوري نو هغه باندې به د دوی ډیر اثرات بلکې ویاړي په هغه د سپیکر کې چې راځي پنجابي رښتیا د دوی مشر ور دی هغه د سینه ده هغه خپل سیک ته مشر خپل سیک ته خپل وای مګر تا هیڅ کله خپل نه مانی ځکه ستا جبه ستا ثقافت ستا کلچر ستا هر څه د پنجابي نه جدا دي هغه خپل کلچر خپل جبه هر څه خپل د پنجاب سره دغه نږدې غني ورځما د پاکستان د یو چنل ناوریدل هغه ویل چې د قبایل او د پښتنو منطقي خلک چې د بيخي بل رقم دي ماته وای دي نسک او دی خاطر د هندوان چې دي وای دی موږ سره ډیر زیات په خپل کلچر او کلچر او جبه کې را سره یو دي خو پښتانه به کله په دې باندې پوښي الله دې پښتنو کې یو واله راولي الله دې زمونږ اتفاق نصیب کړي ځکه همدغه تاریخ د قضیه خراب شوی چې په وخت کې پښتانه یو بل سره ونه درېدل او سیکانو پیښور د افغانستان په لومړي ځل باندې جدا شو بیا وروسته خو دا غي نه ماغار څو انګريزانو ونیول ځکه دوی به دومره دوام نه کو نو دې خاطر باندې او دغه وخت کې دې چې دا پیښور نیو په دې کې ایټالویان جنرالان هم سره او فرانسویان هم خپل انګريزانو ورسره مرسته کوله دې خاطر باندې چې هغه وختل چې د پښتنو مخه ونیسي او پښتانه سره جدا شي چې دوی هغه زور کم شي نو دغه مسله وسم روانه ده ان شاء الله تعالی یو وخت برازي چې پښتانه به ته یو ځای کیږي او سره به یو کیږي او به ته یو قدرت جوړیږي خو چې د څو پورې پښتانه یو نه همیشه باندې چې د پښتنو وینم بهيږي او پښتانه به کمزوري می په خپل سیمانه به نه خپل جبه واکمنۍ نه به خپل پښتون واکمنۍ او دا لکه چې په خابت نور خلک لیدل اوس به همیشه په دوی باندې د نور حکومت موږ همیشه په افغانستان کې دا اوس کوم حکومت چې راځي همیشه یو برخه په حکومت کې یو برخه په خلاف باندې لکه اوس کې طالبان هم راغلي دي مخکې خو ځا حکومت کې پښتانه مو طالبان په خلاف او اوس طالبان راغلي دي هم ځنې د پښتانه شته چې د داعش په نوم او د نورو په ډلو کې یو ځای کېږي به د پښتنو سره جنگيږي همدا پښتون دی چې د پښتون په خي وي همدا سه دغه ټي ټي پی چې د دوی وی تحریک طالبان پاکستان خو زغته د پښتونخوا طالبان ویم دوی هم لکه راسن په وخت کې سید دوی خه مبارزه کوله د پنجابیانو سره جنگیدل په مقابل کې ځنې اخوان د پښتانه مدریدل او دوی هم د آیس آی د لارې د سکارونو ځنې وکړل چې هغه آیس آی کول ټول کارونه آیس آی کول خو ورارول به په تحریک طالبان باندې او همداسې اخواته به د پښتنو قومي مشران وجل او د خواته به په امریکا ته ویل چې په دیو باندې ډرون عملی وکي
ابي پیلوټ الوتکو حملې په دې باندې وکړي. نو اته هم دغه د جګړه چې و د پښتنو په منځ کې و. هیڅ داسې ونه شول چې که طالب تحریک طالبان غوښتل خراسان باید په پنجاب کې دا کارونه کوله، خو هغه به ځینې وخت د خپل د پښتنو له لارې نیوله. نو داسې چل دی چې الله دې وکړي چې دغه د پښتنو یووالی راشي، زمونږ ژبه په خپله خاوره باندې واکمنه شي، زمونږ نوی نسل خپل هغه مشرانو ته خپل آیډیل وګڼي او د خپلو مشرانو قدر وکړي. په دې کې لکه د اوسنو کې لکه خان شهید صاحب شو، دا خپل احمد شاه دغه شو، دا غفار خان بابا شو، لکه دغه خپل آیډیل وګڼي، نه دا چې بټو شو یا نواز شریف شو یا بل پسې سي، خپل مشرانو پسې باید لاړ شي، د دوی قدر وکړي. او هغه دا چې دوی ډېر پاک وو، نه رشوت خواره وو، نه د چا مال خوړلی وو، او صرف د خپل ژبې او د خپلو خلکو سره ولاړ وو او د خپلو خلکو دپاره خدمت کوو، د دوی د ویښولو دپاره، د دوی د بیداره کولو دپاره، په دوی کې د زده کړې د زیاتوالي په خاطر باندې، تعلیم د په خاطر باندې چې خلک وي تعلیم یافته شي، ښوونځي سکولونه یا مکتبونه به ورته جوړول. دوی ښه کارونه کړي دي، خو دوی پسې نه ځي، دوی په پردو پسې ځي. خو په دې کې هم خیر زه هغه خو لکه هغه په دې باندې ځینې وخت کې پښتانه مقام او چوکۍ غواړي او هغه چې د مشرانو سره نه ځکه عیسی دوی ته حکومت نه ورکوي چې دوی دغه وشي، په حکومت کې راشي، ځکه هغه په دوی پوهېږي که دوی حکومت کې راشي دوی لکه په خپلو وسایلو خپل غواړي او داسې لکه دغه کوي، نو هغه بیا دوی سره نه راځي. راسا صاحب که زما آواز درځي ته خپله شروع کړه، ځکه زما دا ونښتو بندیږي او جړ دی. ښه دوستانو که زما آواز درځي تاسو دوام ورکړئ، ځکه زما دا دغه شان خطرې دی، ځکه دې کې راغله. زه به یو 2 دقیقې خبرې وکړم، بیا به خدای پاماني وکړو، ځکه چې دا که ستا اواز تاسې ته دوام ورکړه خپلو خبرو ته، ځکه زما دغه خراب شو. سمه ده سمه ده، ته خبرو ته دوام ورکړه، ته خپلې خبرې کوه، اواز راسا صاحب ته دې دوستانو زه خبرې دې وکړه، انشاءالله دا ستونزه به حل شي. نو مخکې زماني صاحب ډېرې ښې خبرې وکړلې د پښتنو د تاریخ په ارتباط باندې. همیشه چې افغانانو کله یا ماتې خوړلې ده یا کله د مشکل سره مخامخ شوي دي، دا د خپله د افغانانو د لاسه، یعنې خپله د افغانانو په منځ کې به یا بې اتفاقي وه یا به د یو بل سره ودرېدو. نور د افغانستان په تاریخ کې هیڅ کله داسې څوک نه دي راغلي چې افغانستان د په زور ونیسي او یو دغه دي. نو موږ همیشه د اتحاد او د اتفاق خبرې کوو، دې کې شک نشته دی. که موږ په همدې شکل باندې هم داسې تیت و پارک څه دې خواته پراته یستو، څه خواته پراته یستو او داسې سیاسي مشکلات هم په منځ کې نور خلک زمونږ چې یو موږ په همدې شکل باندې وو، دا طبیعي خبره ده چې موږ به هم داسې همیشه د نورو مشکلات سره په آینده کې مخامخ کیږو. بله زماني صاحب یو مهمې خبرې ته زه اشاره کوم، هغه دا ده چې موږ پښتانه دې کې شک نشته دی چې موږ همیشه تاریخ ګټلی دی او په یو چې 15,000 کاله تاریخ لرو، امپراتوران هم لرلې تر هنده پورې، سمرقند، بخارا، تر کم ځای پورې زمونږ د افغانانو امپراتورانې وې، تاریخ و زمونږ. ولې اوس موږ په هغه وخت کې نه یستو، زمونږ اوس په 21مه پېړۍ کې یستو. یو څو موده مخکې راسا صاحب دا دغه ډېر خراب دی، دا پروګرام بندوو ځکه چې کوالټي بیخي خرابه ده، ښه دی کې ځکه ما ته هم دا ستا آواز هم صحیح نه راځي او دا زما هم صحیح نه دی. پروګرام بندوو انشاءالله تعالی، بیا به بله ورځ به بیا خبرې وکړو. چې اواز نزي او دوستان مشکل سره اوري، هغه نه خلا ده چې بل شپه ور باندې خبرې وکړو چې دا تخنیکی ستونزه حل شي. او زه بخیر سم ان شاء الله تعالی. او بس دوستانو نشم په خدای په امان، ان شاء الله به بل شپه سره خبرې وکړو.